د هغې نه بعد سوال دا دی چې کله زه فرض مونځ وکړمه او بیا د هغې نه بعد نفل کومه نو آیا دا مستحب دی چې زه دا ځای بدل کړمه د دې دپاره چې زما دپاره بیا ګویي وکړي دا ځمکه؟ جواب د دې مسلې دا دی چې او دا مستحب طریقه ده چې ته به فرق راولې د فرض مانځه په منځ کې او د نفلي مانځه په منځ کې او غوره فرق راوسته دا دی چې یو سړی د نفلي مونځ او د سنت په کور کې وکړي دا غوره طریقه ده فرض مونځ دې وکړو ذکر او اذکار وکړه او زه خپل ځای ته هلته چې سنت وکړه دا ټوله غوره طریقه ده خو که دا نه وي نو بیا په خبرو سره هم فرق راتلی شي دغه شان ذکر او اذکار دې وکړو کافي ټایم ناست او دغه شان دا ځای بدلول که حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې معاویه دا حدیث دی وی رسول صلی الله علیه وسلم ته دا امر کړی چې کله تاسو مونځ کوئ نو بل مونځ ورسره تړئ مه یعنې وصل کوي ورسره مه تر دې چې یا خو تاسو د جومات نه یې وتې او یا هم خبرې نه یې کړي بیا صحیح ده دغه شان په بل حدیث کې راځي د ابو هريره دا روایت دی امام ابو داود رحمه الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم ایعجز احدکم اذا صلى ان يتقدم او يتاخر او عن يمينه او عن شماله په تاسو کې یو سړی دومره وي نشي کولی چې فرض مونځ وکړي او د هغې نه بعد سنت کوي یا دې مخې ته شي یا دې شاته شي یا دې خی ته شي یا دې ګس ته شي دا حکمت خو معلوم شو چې په دې مونځونو کې فرق راشي بهر نه څوک راشي او د جومات ورته به خپل هم پته ولګي چې دې چې اوس دا کوم مونځ کوي دا نفل فرض نه دی بلکې دا سنت دی یا نفل دی بهر نه چې څوک راشي ته هم پته لګي او شریعت دا طریقه ده چې د عبادتونو په منځ کې فرق راولي تاسو خیال کړی وړي کې اختر منځلی چې ځې نو سنت طریقه سره د هغې نه مخکې به څه کې کجوره به خورې دا د دې لپاره چې فرق راشي چې څوک دا ګمان ونه کړي چې د اوس هم روژه ده نو کجوره وخوره بیا ځه دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي د رمضان د میاشتې نه مخکې ورځ دوه د شکیانې روژې به نه نیسئ د دې لپاره چې فرق راشي چې دا وخت لري دغه عبادت نه دی صبر هغه د هغه ځای نه شروع کړي نو د شریعت طریقه ده او یو حکمت پکې علما دا ذکر کوي چې څومره ستا د ځایونه بدل شي نو د ځمکه به د قیامت په ورځ ګواهي ورکوي او دلیل په هغې باندې دا دی یومئذ تحدث اخبارها والله اعلم